السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول ملګري روغ جوړ برابر وي. ملګري د وطن حالات میږ تاسو روزانه په میډیا سره په ذریعہ سره وشایي چې څه راوندي څه شي پارین هنجرګي وشولې دلته د امن سره د میږ د تحصیل شوی غاټه مسله د میږ د پلو لیدو دغه ته میږ ویډیو هیڅ چلاولې و تر ایسه پره لکه 2 لک روپۍ خو چار لژلې و وار سار کې شروعات کې سره 1,32,600 روپۍ مشتر غلي دي او د خپل باندې څه مش خو 10 لک شوی وي خو بیا مشورونه و چې د نور 15 لک چې د 10 لک راشي د 15 لک روپۍ مطلب 15 لک روپۍ دا بیا په کلی وطن کې چاندا کې وکړه وطن الریډي د دم رقم ځپلای دی چې هغه چاندا ډېره مشکله ده خو بیا هم مش ملګری نن په چاندا لاګیا شوی دي سره په امارات کې د میش ملګری دی ورته مطلب دی په درې ګرځي هر دروازه ټکوي خو زه چې څومره می سفر ورنه دي د میش هغه تاسو د خواست کو چې دی د شي تاسو د سره پنځوي لاسوي شلوي چې چا څومره واسوي مرسته سره وکي ویلې چې دا مسله په میانس کې رمضان هراوندای او د وطن حالات هداسه دي تکلیف هیڅ یوتای کنه نو مطلب چې زر تر ذریعہ جوړ کی دغه خلک قانون نوي دغه یو مسله چې حال شي بیا هنډه راشارو باقی چې کوم ملګری کا بهرین کې دي د پښتونخوا وطن سره چې تعلق لري کا دي کوم سیمې دي کدی وزیرستان دي کدی شوی دي د نور مطلب د پښتونخوا علاقې سره تعلق لري هغه ته مش خاص کی چې د مش سره د مرسته وکړو سره په قطر کې وی په سعودیا کې وی هغه هم ملګری خپل لشکي مطلب د ضرورت مطابق در لاس پنځري پي د مش سره مرسته وکړي چې ډېر سخت مشکل دی هغه بازه واقعي خو میږ نه بیانوای شي نه مطلب په میډیا ورکوای شي کنه چې ورته په خپل بند ودار تا حالات وکسي او یقینا خال ډېر د تکلیف سره مخ تای نو زه یو ځل بیا چې داسې خلک چې مطلب خدای څور کړی وي نمی سره د مرسته وکړو خدای مو نه زوا عبود اوسئ قربان ډیره مننه